د ماسپخین ټول 10 رکعات دي سو 10 رکعات دي اول 4 رکعات سنت دي سدي او 4 وانا دک دي ښا د دې مطلب دا دی ګوره دا مې درته چې د دې بس مطلب چې دا ټول سدي ښا اولنی 4 رکعات سنت شو هغه دک دي بیا 4 رکعات فرض دي سو اولنی 2 رکعات ډک دي او وروستي 2 رکعات د تش څه مطلب چې ولد دوالین امين او بس بیا الله اکبر کی رکوع ته وځي ښا سورۃ تو یا قرات په کې نه کې بیا ورپسې 2 رکعات سنت دي سدي 2 رکعات سنت دي او 2 سدي ډک دي د ماسپخین 10 رکعات دي 4 رکعات سنت دي 4 ران ډک دي بیا 4 رکعات فرض دي امام سره چې کوم کیږي هغه کې 2 رکعات ډک دي او ورسې 2 رکعات تشتی بیا 2 رکعات سنت دي 2 ډک دي